عیسی د خپلو 12 شاګردانو سره د اورشلیم په لاره روانو او عیسی د شاګردانو څخه مخکې روانو. شاګردان حیران پاتې وو او کوم خلک چې په هغوی پسې روان وو ویرېدل. عیسی یو ځل بیا خپل 12 شاګردان ګوښه کړل او ورته ویل چې په هغه باندې به کومه پیښه کیږي او هغوی ته ویل ګورئ موږ اوس اورشلیم ته ځو او د انسان زوی به مشرانو کاهنانو او د شریعت عالمانو ته په لاس ورکړل شي. هغوی به ورباندې د مرګ حکم وکړي او غیر یهودیانو ته به یې وسپاري. هغوی به په هغه باندې ملنډې ووهي، لاړې به ورته کړي، په درو به یې ووهي او به یې وژني، خو 3 ورځې وروسته به بیا راژوندی شي. بیا د زبدي زامن یعقوب او یوحنا عیسی ته راغلل او ورته ویل استاذه موږ چې ستا څخه کوم څه غواړو هغه زموږ دپاره وکړه. عیسی د هغوی څخه پوښتنه وکړه زما څخه څه غواړئ چې درته ویې کړم؟ هغوی ورته وویل کله چې ته د خپل جلال څخه ډکې پاچاهۍ په تخت باندې کښېنې نو موږ ته اجازه راکړه چې یو ستا ښي لاسته او بل د کیڼ لاسته کښېنو. عیسی هغوی ته وویل تاسو نه پوهیږئ چې څه غواړئ؟ کومه پیاله چې زه یې څکم تاسو هغه څکلی شئ او یا د تعمید کوم غسل چې ما ته راکول کیږي تاسو یې اخیستلی شئ؟ هغوی ځواب ورکړ هو موږ یې کولی شو. عیسی هغوی ته وویل کومه پیاله چې زه څکم تاسو به یې وڅکئ او د تعمید کوم غسل چې زه یې اخلم تاسو به یې هم اخلئ. خو دا زما په اختیار کې نه ده چې څوک به زما ښي یا چپ لاسته کښېني. دا ځایونه د هغو خلکو دپاره دي چې له مخکې نه ورته تیار شوي دي. کله چې نور 10 شاګردان له دې نه خبر شول نو د یعقوب او یوحنا څخه خفه شول. نو عیسی هغوی راوغوښتل او ورته ویل تاسو پوهیږئ چې کوم خلک چې د غیر یهودیانو حاکمان ګڼل کیږي هغوی په خپلو خلکو باندې باداري کوي او مشران ورته خپل زور ښایي. خو په تاسو کې د داسې نه وي. که په تاسو کې څوک غواړي چې تر ټولو لوی وګڼل شي نو هغه د ستاسو ټولو خدمتګار شي، او په تاسو کې چې څوک غواړي مشر شي نو هغه باید ستاسو ټولو خدمتګار شي. ځکه چې د انسان زوی د دې دپاره نه دی راغلی چې خدمت یې وشي بلکې د نورو خدمت وکړي او خپل ژوند د ډیرو خلکو دپاره قربان کړي. بیا هغوی اریحا ته راغلل او کله چې عیسی د خپلو شاګردانو او ګڼ شمېر خلکو سره د ښار څخه وتلو نو یو ړوند سوالګر چې بارتیموس نومېده او د تیموس زوی و د سړک په غاړه ناست و. کله چې هغه خبر شو چې دا ناصري عیسی دی نو په چیغو وهلو یې پیل وکړ ای عیسی د داود زویه په ما باندې رحم وکړه. ډېرو خلکو هغه ورټلو او ورته ویل چې غلی شه، خو هغه نورې هم چیغې وهلې ای د داود زویه په ما باندې رحم وکړه. عیسی ودرېده او ویې ویل هغه ته غږ کړئ چې راشي. هغوی هغه ړوند سړي ته غږ کړ او ورته ویل خوشحاله اوسه، پاڅېږه، هغه دې غواړي. نو هغه خپله چپنه یوې خوا ته وغورځوله، د خپل ځای څخه راپورته شو او عیسی ته راغی. عیسی هغه ته وویل زما څخه څه غواړې چې درته ویې کړم؟ هغه ړوند سړي ځواب ورکړ زما استاذه زه غواړم چې بیرته بنا شم. عیسی هغه ته وویل ځه ته خپل ایمان روغ کړې. نو سم د لاسه هغه بنا شو او په عیسی پسې روان شو.